سلامونه ګرانو هیوادوالو. نن مو لږ خرچه وکړه او د دې لپاره چې د چټ جی پی ټي ای آی او نورو ټکنالوژیو سهولتونو ترڅنګ چې موږ تاسې هغه ته لاسرسی لرو د هغه ترڅنګ د مطالعې فرهنګ هیر نه کړو، نو لاړم لږ څه خرچه مې وکړه او دا چې څه مې اخیستل تاسو سره به هم شریک کړم. نن مې یو 4 کتاب واخیستل. زه معمولا کتابونه چې اخلم په یوه برخه کې ټول نه اخلم چې ټول یو شی واوسیږي او د یوې برخې څخه واوسیږي. که رښتیا درته ووایم بیا خسته کېږم او بیا هغه نشم مطالعه کولی. نو په همدې خاطر ګرځم په کتاب پلورنځي کې چې ډېر زیات مې یو کتاب خوښ شي بیا له هغه نه وروسته اخلم. نو نن مې یو څو کتابه واخیستل، 4 کتابه تقریبا. دا 4 کتابونه دي چې تاسو ته در معرفي کوم. کېدای شي تاسو به لوستلي وي، که تاسو لوستلي وي په کمنټ کې راته ولیکئ چې له دې کتاب څخه تاسو څه زده کړي دي او ولې دا مهم ده، ولې مهم نه ده. نو لومړی کتاب چې ما واخیسته هغه think and grow rich ده. دا ده طبیعي خبره ده چې موږ تاسو ټول په دې کوښښ کې یو چې پیسې پیدا کړو، حلالې پیسې پیدا کړو، ډېرې پیدا کړو، دومره پیدا کړو چې د ځان ترڅنګ نور ته هم خیر ورسوو او د دې لپاره پر ځان باندې کار کول پکار دي. که په ځان کار ونه کړئ او همدغسې پراته واوسېږئ ځای په ځای، طبیعي خبره ده چې پیسې تاسو ته پخپله نه راځي. هم به درس ورته وایي، ځان به نور تکړه کوئ، هم به زحمت وباسئ، هم به لارې چارې ګورئ چې له کومو لارو چارو څخه تاسې کولی شئ له مختلفو لارو څخه عواید ترلاسه کړئ، عایدات ترلاسه کړئ یا انکم ولرئ. نو د همدې لپاره زه هم کوشش کوم وخت ناوخته کله یو کتاب اخلم، کله بل کتاب اخلم، د خپلې مطالعې لپاره یا د خپلې لا زیات پوهې لپاره چې په یو څه پوه سو. موږ تاسو انسانان چې هر څومره پوه اوسېږو بیا هم په هېڅ هم نه پوهېږو. د دې معنا دا ده چې لا هم موږ تاسو ته ډېره زیاته لاره پر مخ پاتې ده چې هغه هم باید طی کړو، پرې تېر سو او بالاخره یو څه زده کړو. نو لومړی کتاب مې چې اخیستی ده نن مې واخیست، په سترګو مې ولګېد او خوښ مې سو. هماغه دا و think and grow rich. نپولیون هیل لیکلی ده او دا دلته خو پې لیکلي دي چې over 15 million copies sold worldwide. تقریبا له 15 میلیونو څخه زیاتې کاپیانې د دې کتاب خرڅ شوي دي. د دې معنا دا ده چې دا ډېر زیات لوستونکي لري. نو ما هم واخیسته او دا د دې د کوم ټایټل چې و دا د ما سترګې ځان ته ورکش کړي، د ما علاقمندي پکې پیدا سوه. د دې کنټینټس مې چې ولیدل نو دا مې راواخیسته. د دې ترڅنګ مې دوم د دې لپاره چې موږ تاسې د دې ترڅنګ چې زده کړه وکړو، لا ډېر شیان زده کړو، باید د ځان په ښه والي، د شخصیت په جوړونه باندې هم ورځ تر بلې کار وکړو او ښه عادتونه راخپل کړو، بد عادتونه پرېږدو. هر انسان چې هر څومره تکړه او هر څومره نیک انسان هم واوسېږي بیا هم ځینې بد عادتونه لري. هغه که د ژوند په برخه کې وي، که د تجارت په برخه کې وي، که د عاید ترلاسه کولو په برخه کې وي او که له خلکو سره د رفتار او سلوک په برخه کې وي، که د ژوند کولو، د سفر کولو په برخه کې وي، په مختلفو برخو کې. نو ښه خبره دا ده چې سړی ورځ تر بلې پر ځان کار وکړي، د ځان د اصلاح لپاره، د شخصیت جوړونې لپاره، نورو ته د خیر رسونې لپاره، د ښه ژوند کولو لپاره او بالاخره د لوړ عاید ترلاسه کولو لپاره، د ښه اقتصاد لپاره، د ښې حکومتولۍ لپاره او له ځان څخه د نیک انسان او د اغیزمن انسان د جوړولو په خاطر باندې کولی شي چې مختلف کتابونه ولولي. ما دا کتاب واخیسته، Tiny Changes, Remarkable Results, Atomic Habits, An Easy and Proven Way to Build Good Habits and Break Bad Ones. جیمز کلیر دا کتاب لیکلی ده. نو دا کتاب مې هم راواخیسته، البته دا دویم کتاب و. دریم کتاب ما راواخیسته، دا یو نوول ده. د دې ترڅنګ چې زه دا کتابونه چې د ځان جوړونې او د انکم ترلاسه کولو د دې لپاره یې لولم یا د ښه اقتصاد یا د پیسو پیدا کولو لپاره یې لولم. کله کله چې په سفر یم یا په بس کې یم یا په نور ځایونو کې که سیټ ونیسم او په بس کې کینم، نو طبیعي خبره ده چې په یو کتاب غواړم چې ځان سره یې ولولم. په همدې خاطر مې دا یو نوول هم راواخیسته. These Violent Delights, a novel. میجا ده که میکا ده، میکا نمیریور یا میجا نمیریور، نه پوهېږم چې دا اصلا د کوم ځای ده، خو په هر صورت سره هغه نومونه فرق کوي. په ځینو ځایونو کې دا سی په دې حالت کې که په انګلیش باندې واوسېږي خو کې تلفظ کېږي او په ځینو هیوادونو کې جې تلفظ کېږي، په ځینو کې همدا سی تلفظ کېږي. نو چې نوم یې هر څه ده. خلاص These Violent Delights دا یو نوول ده. دا کتاب مې هم واخیسته. دا دریم کتاب و. دا د دې لپاره چې په لاره باندې ولولم او چې زه دلته په ترکیه کې اوسېږم، د دې لپاره چې ترکي ژبه مې هم هیره نه سي. ترکي ژبه ما ولوستله، 2 کاله مې ولوستله.
یو ځلې مې ولوستله، چندانې مې زده نه کړه. بیا مې دویم کال بیا ولوستله، بیا ترې فارغ شوم له آخري کتاب نه چې دوی ورته J1 وایي یا جیبیر وایي او په انګلیش کې ورته C1 وایي. نو له هغه څخه فارغ شوم. دا د جام سنجر یو کتاب ده، د نصرالدین کتاب یې لیکلی ده او دلته یې لیکلي چې نصرالدین بنا دامدن دوشنې ګیترین، هغه څه چې له بام نه ولوېدل هغه ماته راوړه. د دې کتاب هغه سرلیک همدغه شی ده. نو دا په دې خاطر لولم چې ترکي ژبه مې ورسره پریکټیس وي. په عین وخت کې د نصرالدین یا د نورو کتابونه موږ تاسو طبعا په افغانستان کې هم د دوی دا کیسې لنډې کیسې لولو. نو د دې لپاره مې دا ویډیو درته وکړه چې تاسې هم د چټ جی پی ټي او د کمپیوټر او انټرنیټ ترڅنګ د کتاب لوستلو فرهنګ ته لا وده ورکړئ او کوښښ وکړئ چې د کمپیوټر ترڅنګ په کور کې کتابونه هم ولرئ، کتابونه هم ولولئ. ډېره مننه. زه ځان ته توفیق غواړم له الله تعالی څخه چې دا 4 کتابه چې ما نه وي واخیستل، خدای دې وکړي چې دا زه ټول ولوستلی سم او دا سرمایه ګزاري مې چې په دې باندې کړې ده، پانګونه مې پرې کړې ده، دا ضایع کېږي نه. دا حتما د ما په ژوند کې یو مثبت تغییر هم راوستلی سي او یو څه د ما په ژوند کې اضافه کولی سي. نو تاسو ته هم دا وایم چې په کتاب باندې پانګونه، په تعلیم پانګونه، د بچانو د نجونو د هلکانو په تعلیم باندې پانګونه دا نه ضایع کېږي. هغه بیرته تاسو ته مثبته نتیجه درکوي. که تاسې 1000 افغانۍ په یو څه مصرف کړئ، تاسې ته د 1 لک عاید بیرته ترلاسه کولی سي، یعنې هغومره نتیجه درکوي. کله کله د پیسو په شکل نه، کله کله په معنویاتو کې بیرته هغه ارزښت درته راځي، راګرځي درته، او کله کله بیرته پیسې هم درته راوړي. نو هیله مې دا ده چې تاسې هم یو بل سره وهڅوئ، تاسې هم په دې ویډیو وهڅېږئ، کتابونه واخلئ، ویې لولئ او دغه د مطالعې فرهنګ همدغسې جاري وساتئ. نړۍ مننه چې ویډیو تر اخره ګورئ. خوشحاله اوسئ.